مولانا محمد امین لالا په قیادت کې دا ټوله سیره محله را غونډه کړه او په دې خبره الحمدلله د ټولو اتفاق وشو چې په محله سادات سیره کې به هر یو کور د دې محلې والا کور دی، هر یو دی د رونو په شان ژوند تیر که تر اوسه راسي. دې ته د خپل عزت نه د ګاونډي عزت زیات عزیز دی او خوږ دی. نو د دې دپاره اوس متفقه دا فیصله وشوه چې په محله سادات سیره کې به هره شپه هر 10 کسان با اسلحه په چتونو باندې او په مین لار کې مورچه بند انشاءالله تعالی څوکۍ کیږي او دا کسان که خواوشا ګاونډ هم خبرېږي انشاءالله نو په یو اواز به دی لبیک کی او په 11 بجو نه پس زمونږ د کلي خلکو ته هم دا ریکویسټ دی چې په محله سادات سیره په لار چې راځي نو باقاعده به زمونږ دې تنظیم ته اطلاع کي که د دې خلاف ورزي چا وکړه د هغه به ذمهواري په خپل سر نو زه امید در به کوم چې دغه شان به زمونږ کلي کې نورې محلې هم دا اتفاق قایم او دایم کی نو په دې طریقه چې مونږ اپنی مدد آپ باندې د یو بل او خپل حفاظت وکړو نو انشاءالله تعالی راتلونکي وخت کې به مونږ د دې فساد نه او د دې جنجال نه الله د ټول عمر لپاره خلاص کړي. والسلام.